باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین یو ویډیو بم تاسو ته زه پیش کوم چې هغه د یو هندو ده. دانش کمار نامه ده او سنیټر هم دی. خو مخکې تاسو دا ویډیو وګورئ بیا د هغې نه بعد زه تاسو ته خبرې کوم. आप देखें रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर बहैसियत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी शर्म आ रही है। यहाँ पर मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर धनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो जखीरा दोस्त है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर धनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग करे। موږ دومره لوېدلي یو، د زما عزتمندو موږ څنګه مسلمانان یو. ډېره د افسوس خبره ده چې په دې رمضان کې د خلکو مهنګایي راوستې ده او ټولو روژهدارو ته یې غټ مشکلات جوړ کړي دي. که هغه غوښه ده، که هغه فروټ دی او که هغه سبزي ده، خو د خلکو د اخیستو د وس نه یې بار کړې ده. ځان ته مسلمانان وایو خو د مسلمانۍ دومره هم کار نه کوو. هسې په نوم مسلمانان یو او د مسلمانۍ دعویدار یو. لکه څنګه چې په یو قوم باندې نوم وي، دغسې زموږ په ټولو باندې صرف د مسلمانۍ نوم پروت دی، حالانکې د مسلمانۍ یو عمل هم موږ کې نشته. موږ څومره ظالمان یو چې د برکت میاشت کې موږ په خپلو مسلمانانو څونه ظلمونه کوو. موږ پورې غیر مسلم ټول خاندي. دا د مسلمانانو کار دی دا چې موږ یې کوو. نو ته ماته دا ووایه چې یو سړی به څنګه مسلمان شي چې زموږ دا عملونه او دا کارونه وي. خو دا به زه تاسو ته دا ووایم چې بدقسمتۍ نه موږ په داسې ملک کې اوسېږو چې د دې ناجایزه کارونو یو حکومت هم څه قانون یې نه دی جوړ کړی. حالانکې په قانون کې هر څه شته خو په هغې عمل نشته. دغسې موږ مسلمانۍ باندې هم عمل پرېښی او دا د الله حکم دی چې تاسو د یو قانون لاندې وخت تېر کړئ چې هغه د قرآن قانون وي. په دنیا کې داسې یو مذهب هم نشته چې هغه زموږ غوندې کارونه کوي. نو موږ به په کوم مخ الله ته وایو چې زه مسلمان یم؟ موږ هر یو کار د قرآن خلاف رانیولی دی او ځان ته مسلمانان وایو. نو دا مسلماني نه ده، دا د یو قوم نوم دی چې هغه قوم ته مسلمان وایي. یو مسلمان کې د قرآن او د حدیث منل نه وي، په هغې عمل کول نه وي، دی صرف په قوم مسلمان یادیږي. رسول الله وسلم حدیث شریف دی او پیسو ته به نه ټینګېږي، هر یو کار به کوي. نو نن وګوره د پیسو دپاره دا ټول هر څه لګیا دي. که یو سړی 10 روپۍ ګټي نو هغوی 50 مې ولې ونه ګټلي؟ و د خدای نیکبختو توبه وباسئ. څنګه چې دانش کمار ویلي چې زه به څنګه مسلمان شم چې د مسلمانانو دا حرکتونه دي. د رمضان په میاشت کې غټ شیطانان تړلي شوي وي. ته وړو ته د ټینګې نه نو غټو ته به څنګه ټینګ شي؟ نو د دې غرض دا دی چې ستا ایمان مکمل ختم دی. کم از کم وړو شیطانانو ته خو به دې ښودلی وې چې زه د رمضان میاشت کې څومره نیکي کوم. نو الله دې وکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو. نو ناظرین که دا خبرې زما تاسو ته ښې لګېدلي نو تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک هم کړئ او ګنټې مو وښئ. زموږ د الله نه سوال دی چې یا الله په موږ باندې سپیشل رحم وکړي او موږ د دې عذابونو نه بار کړي او استغفار وباسئ او ډېر زیات استغفار وباسئ. انشاءالله الله تعالی به په موږ رحم وکړي. نو ناظرین اجازت غواړم، الله هم خوشحاله آباد لره. نو خپل خیال ساتئ. السلام علیکم.